سلګونه کارتنه بې کیفیته غیر قانوني او تاریخي درمل کشف او ونیول شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې او پلټنې ریاست څارنې ټیمونو د کابل ښار 11 ناحیې اړوند هوټل پروان سیمه کې د څارنې پر مهال په سلګونه کارتنه مختلف ډول بې کیفیته غیر قانوني او تاریخ تیر درمل نیولي دي. دا کارټونان چې دې خواته پراته دي دا ټول ایکسپایر دوا ده. په دغه ویډیو کې چې تاسو وینئ هغه تاریخ تیر درمل اوبو کې د دې لپاره ایښودل شوي چې لیبل یې نرم شي او پر ځای یې بل نوی لیبل ولګوي. اما دلته دوی اوبو ته اچولي دي چې دا نمجن سي د لیبل یې ډېر نرم سي. کله چې لیبل نرم سي دوی بیا بل لیبل پروي. هغه لیبلونه هم دغه دي چې بیا برته دوی دا کارټونو ته اچوله او دغه لیبلونه یې پرول. در حال چې دا نه تولیدي کارخانه ده نه بل شی د یو د فروشي ګودام دی. همدارنګه د نورو درملو ترڅنګ اوبید شربت چې اندونیزیا هیواد کې جوړیږي خو دوی دلته د یادې کمپنۍ جعلي لیبلونه جوړ کړي او په لاس جوړ شویو شربتونو باندې لګوي. دا هغه اوبید شربت دی کوم چې د اندونیزیا څخه راځي. اما دلته دا خپله کارټنان یې دلته شته چې دلته دوی پې کوله په دا یو پلاستیکي بوتل کې اچوله یو ډېر عادي لیبل یې پروی. هغه درمل هم په دغې څارنه کې موندل شوي چې د نشې لپاره استعمالیږي او د خوړو او درملو ملي ادارې له لورې د هغو استعمال په هیواد کې منع دی. دا هغه ګولۍ دي چې موږ افغانستان کې ممنوع کړي دي چې د نشې لپاره کارېږي. اما دلته د یادولو وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې تر دې وړاندې هم په یاده سیمه کې 55 کارتنه بې کیفیته درمل کشف کړي ول.